بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې ګرانو زده کوونکو ته هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. ګرانو زده کوونکو، بیا هم څنګه چې تاسو پوهیږئ، د تاسو ښوونکي زینب حمیدي د خپل د ننني لوست چې د ریاضي مضمون څلورم ټولګی پښتو ژبه کې دی، دریم لوست چې موضوع مو څه وه؟ د عددونو جمع کول په افقي او عمودي ډول باندې و چې د پوښتنو برخې ته یې راځو. انشاءالله که چېرته تاسو د خپل کتابونو لرئ د ځان سره، نو د تاسو د کتابونو په اوومه برخه په اوومه پاڼه کې تاسو د پوښتنو سره مخ کیږئ چې دغه پوښتنې به موږ د خپل دغه نننۍ ورځې برنامه کې یو ځای سره انشاءالله حلوو. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې تاسو انشاءالله چې حتما د خپل کتابونه، کتابچې او قلم د ځان سره لرئ، تر څو موږ وکولی شو چې دغه پوښتنې په یو ځای سره په خپلو کتابچو کې حل کړو. څنګه چې تاسو په عمودي او افقي ډول د اعدادو جمع کول په خپل تیرني لوست کې زده کړل، په هغو کې مې ډېر زیات مثالونه کار کړل او نن د موږ عبارتي پوښتنې دلته موږ د ځان سره لرو. دغه عبارتي پوښتنې موږ ته د خپل د تمرین یا د خپل د لوست د تمرین دپاره زښته زیات مرسته کولی شي. نو آیا تاسو آماده یاست؟ آفرین. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې تاسو ګورئ چې د تاسو درس څه شی دی؟ عبارتي پوښتنې. په دغه پاڼې کې څو سوالات تاسو وینئ؟ آفرین، څلور. یو، دوه، درې او څلور پوښتنې دي. څلور پوښتنې چې هره پوښتنه په جدا ډول سره یې موږ حلوو. لومړی تر دې چې موږ د خپل د سوالونو یا د پوښتنو د حل لور ته لاړ شو، راځئ چې موږ دغه عبارات په ډېر غور سره ولولو، تر څو د موږ سوال په حل کې هیڅ کومه ستونزه را نشي. څنګه چې زه اوس تاسو دغه سوال لولم، نو تاسو یې هم په ډېر غور سره واورئ، تر څو تاسو هم وکولی شئ چې د ما سره یو ځای د دغې سوال په حل کې مرسته وکړئ. د موږ لومړۍ پوښتنه دلته ویل شوې ده چې په 1483 کال 18540 تنه زموږ د هېواد څخه د حج د فریضې د ادا کولو لپاره بیت الله شریف ته تللي. په 1484 کال کې 21250 تنه بیت الله شریف ته تللي دي. د حاجیانو شمېر په دواړو کلونو کې څو تنه کېږي؟ ګرانو زده کوونکو، اوس په ډېر پام سره تاسو د دغې پوښتنې هدف ته غوږ شئ. څنګه چې دلته موږ نه پوښتنه کړې، موږ ته یې ویلي دي چې په 2 کالو کې کوم کلونه دي؟ یو دی 1483، یو دی 1440. په دغه 2 کلونو کې موږ ته ویل شوي دي چې په دغه شمېر حاجیان د بیت الله شریف ته د حج دپاره تللي دي. نو موږ ته یې ویلي چې په 2 کالو کې د ټولو حاجیانو شمېر تاسو معلوم کړئ. لومړی ګرانو زده کوونکو، موږ څه کوو؟ په خپلو کتابچو کې موږ د کال نوم لیکو. کله مو چې ولیکل په کوم کال کې؟ لومړی په 1483 کال کې. په 1483 کال کې څو نفره تللي دي د حج دپاره؟ آفرین، 18540 تنه. اوس په بل کال کې چې کوم کال دی؟ 1484 کال، یعنی دا هم کال دی او دا هم کال. په 1484 کال کې څو تنه د بیت الله شریف ته تللي دي د حج دپاره؟ آیا تاسو لوستلی شئ عدد؟ آفرین، 21250 تنه. اوس موږ ته ویل شوي دي چې تاسو په دغه 2 کالو کې مکملا یعنې ټول څو تنه د حج د ادا دپاره تللي دي. اوس موږ کله چې ووایو چې ټول په دې معنا چې یعنې جمع کله چې موږ څو شیانه راټول کړو، نو اوس موږ یې ځواب لور ته راځو. لومړی ځواب
په دغه لومړي ځواب کې مونږه حل څه رقم مخته وړو؟ آفرین. د دواړو کلونو فقط د خلکو شمیر ټولوو. یعنې لومړی کوم عدد دی؟ 18540 د 21250 سره څه کېږي؟ ټولېږي یا جمع کېږي. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې مونږه وویل چې مونږه په خپل تیر لوستونو کې یا د دغې پوښتنو په لوست کې مونږه اعداد په افقي او عمودي ډول باندې ټول یا جمع کړل. آیا تاسو یې ماته ویلی شئ چې مونږه همدا مهال د خپل پوښتنه په کوم شکل دلته لیکلې؟ ډېر ښه، مونږ دا په عمودي ډول باندې لیکلې. څنګه چې مونږ وویل مونږ په جمع کې څه لرو؟ اجزاوې لرو. نو مونږ یې دغه اجزاوې نوموو. مونږ وایو چې دا لومړی جز دی. څوم جز دی؟ لومړی جز دی. دوهمه برخه یې یا دا بله برخه یې کوم جز دی؟ دویمه جز یا دویم جز دی. نو اوس څنګه چې مونږه ښه پوهیږو چې مونږه د خپل د جمع د عملیې دپاره کوم قوانین استفاده کوو، مونږ ویل چې یویز د یویز سره ټولېږي، لسیز د لسیز سره ټولېږي، سلیز د سلیز سره ټولېږي. په همدا ډول باندې هره مرتبه د خپل د همنوې مرتبې سره څه کېږي؟ ټولېږي. صفر جمع صفر څو کېږي؟ صفر. بلکل. څلور جمع پنځه. څلور جمع پنځه تاسو کولی شئ چې د خپل لاسونه حساب کړئ. ډیکې که چېرته تاسو سره وي ډیکې حساب کړئ. پنسل، قلم، روبین، هر مواد چې تاسو ته اسانتیاوې راولي په حل کې تاسو یې استفاده کولی شئ. مونږ اوس وویل چې څلور جمع پنځه یعنې پنځه او څلور څو کېږي؟ یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نهه. پنځه جمع دوه اووه، اته جمع یو نه، یو جمع دوه درې. بلکل. اوس موږ ته د حاصل د جمع یا د جمع د حاصل په ځای کې کوم عدد لاسته راغی؟ 9,990. یعنې په دوه کلونو کې چې کوم کلونه وو؟ 1483 او 1484 کې. یعنې ټول په مجموعي ډول باندې څو تنه د حج دپاره تللي بیت الله شریف ته؟ 9,990 تنه. نو دا و د مونږ پوښتنې حل. څنګه چې بیا هم مونږ ته د پوښتنې دپاره ویلي وو چې که چېرته په 1483 کال کې 18,540 تنه حج دپاره لاړ شي او په 1484 کال کې 21,250 تنه حج دپاره لاړ شي، نو مونږ ته یې ویلي دي چې په دغه دوه کلونو کې مجموعاً یا ټول څو تنه حج دپاره تللي. نو مونږ چې کله دغه د خلکو تعداد شمیر جمع کړل نو مونږ ته دلته لاسته راغی چې 9,990 تنه. په همدې ډول باندې انشاءالله تاسو یې هم په کتابچو کې همدا مهال لیکئ. د مونږ بله پوښتنه وه. بله پوښتنې ته دوهمه پوښتنه مونږ ته بیا هم یو عبارتي سوال دی چې په دغه عبارتي سوال مونږ یې لومړی لولو او بیا یې هم معلوموو چېرته دا مونږ جمع کړو یا هم څه ورباندې کړو. دوهمه پوښتنه مونږ ته ویل شوې یو بزګر یوه غوا په 21,400 افغانۍ واخیستله او یو غوا یې په 19,850 افغانۍ واخیست. معلومه یې کړئ چې نوموړي بزګر څومره افغانۍ مصرف کړي. یعنې که چېرته دغه بزګر یعنې څو دانې غواګانې اخیستې دي؟ 2 دانې. لومړۍ غوا یې په څو باندې اخیستې؟ 21,400 افغانۍ. دویمه غوا یې په څو افغانۍ اخیستې؟ 19,850 افغانۍ. نو موږ ته یې ویلي چې دغه نوموړي بزګر څومره افغانۍ مصرفي کړي. یعنې د دې دپاره چې موږ د دغې د مصرف کړ شوي افغانیو شمیر معلوم کړو نو موږ څه کوو؟ دغه افغانۍ چې دی د 2 غواګانو د اخیستلو دپاره مصرف کړي
مونږ یې ټولوو. په کل کې چې کوم عادات لاسته راځي هماغومره افغانۍ بزګر مصرف کوي. لومړۍ غوا په څو افغانۍ وه؟ مونږ لیکو چې لومړۍ غوا په څو افغانۍ باندې اخیستل شوې؟ آفرین، 21,400 افغانۍ. دویمه غوا په څو باندې اخیستل شوې؟ آفرین، 19,000. تاسو هم د ما سره دغه عادات ولولئ. 19,850. مونږ ته یې ویلي دي چې دغه افغانۍ چې بزګر مصرف کړي مجموعه یا ټولې لاسته راوړي. نو مونږ وایو چې مونږ باید مونږ په افقي ډول هم څه کولی شو؟ حلولی شو او په عمودي ډول هم حلولی شو. مونږ د خپل مخکینی مثال په عمودي ډول حل کړ. راځئ چې دغه مثال مونږ په افقي ډول حل کړو. یعنې 21,400 جمع د 19,850. مونږ یویز د یویز سره ټولوو. 0 جمع 0 0. 0 جمع 5 5. 4 جمع 8 12. څنګه چې یو حاصل پاتې کېږي. 1 جمع 9 10. 10 جمع 1 11. بیا هم یو حاصل پاتې کېږي. 2 جمع 1 3. 3 جمع 1 4. نو دغه بزګر څه کړي دي؟ د 2 غواګانو د اخیستلو دپاره یې څومره افغانۍ مصرفي کړي دي؟ 1,250 افغانۍ. دا مو دویم ځواب. په همدې ډول مونږ د خپل دریم ځواب حلو. د مونږ دریم ځواب په غور سره یې واورئ. ویل شوي چې د واکسیناتورانو یو ګروپ په یو اونۍ کې 25,980 کوچنیان او په بله اونۍ کې 28,645 کوچنیان واکسین کړي دي. معلوم کړئ چې نوموړي ګروپ په دواړو اونیو کې څومره کوچنیان واکسین کړي دي. بیا هم تاسو ډېر ښه پوهیږئ چې موږ څه کوو. د دې دپاره چې د کوچنیانو شمېر لاسته راوړو چې څومره کوچني په دغه 2 اونیو کې واکسین شوي دي، دغه اعداد څه کوو؟ یو بل سره یې ټولوو. په همدې ډول سره راځئ چې موږ دا هم حل کړو. ویل شوي دي چې په لومړۍ اونۍ کې څومره؟ لومړۍ اونۍ کې څومره عدد د کوچنیانو واکسین شوي؟ آفرین، ما سره ولولئ. 25,980 کوچنیان. دویمه اونۍ کې څومره کوچنیان واکسین شوي دي؟ ما سره بیا هم تاسو کولی شئ چې دغه عدد یو ځای ولولئ. 28,645. اوس موږ هم مجموعه لاسته راوړو، یعنې جمع کوو. 0 جمع 5 5. 8 جمع 4 12. چې یویزې لیکو او لسیزې هم حاصل کېږو. 9 جمع 6 15. 15 جمع 1 14. یو هم بیا حاصل. 15 جمع 8 14. 14 جمع 1 14. بیا هم یو دلته حاصل راځي. 2 جمع 2 4. 4 جمع 1 آفرین 15. نو په 2 اونیو کې څومره ماشومان یا کوچنیان دلته واکسین شوي دي؟ 4,625 ماشومان واکسین شوي. په همدې ډول تاسو ګرانو زده کوونکو که چېرته په خپل کتابونو کې وګورئ نو 4مه پوښتنه هم ویل شوي دي چې یو بڼوال 4,915 افغانۍ انګور او 20,590 افغانۍ مڼې خرڅې کړي دي. معلوم کړئ چې نوموړي بڼوال د څومره افغانیو میوه خرڅه کړې ده. بیا هم تاسو د دې دپاره چې ټول یا مجموعه د دغه میوو
لاسته راوړئ څه کوئ دغه د انګورو چې په څومره تعداد یا په څومره افغانۍ چې انګور خرڅ شوي دي او په څومره افغانۍ چې مڼې خرڅې شوي دي دغه روپۍ یا دغه مصرف شوي پیسې تاسو څه کړئ ټول کړئ. نو دا هم تاسو کولی شئ چې د کورنۍ دندې په حیث باندې په خپلو کتابچو کې ولیکئ. ګرانو زده کوونکو دا و زموږ د نن لوست برخه. تر بیا بل لوست مو په پاک الله سپارم. خدای مو مل شه.